پخوا په زمانه کې یو باچا و چې هغه ډېر ظالم و. هر وخت به یې عجیبه فرمایشونه کول. د هغه نه د هغه عوام او د هغه خاص کر وزیر هم ډېر تنګ و. وزیر ډېر نېکدله او عقلمند انسان و. یو ورځ باچا خپل وزیر ته عجیبه فرمایش وکړل. باچا خپل وزیر ته وایي چې زما دپاره یو محل جوړ کا، د بره نه راشروع کا او د مځکې پورې راوله. که چا دا په 10 ورځو کې مکمل نه کو، د هغه نه به سر قلموم. وزیر چې دا حکم واورېدو نو ډېر پریشانه شو او په دې پریشانۍ کې دا کور ته روان شو چې زه به دا محل څنګه جوړوم. کله چې وزیر کور ته راغله نو ښځې ته یې ټوله کیسه وکړه. نو ښځې ورله مشوره ورکړه چې ته ټول مدد د الله تعالی نه وغواړه. د وزیر دا مشوره ډېره خوښه شوه او فوراً یې وضو وکړل او 2 رکعته نفل یې وکړل او د الله تعالی نه یې دعا وغوښته. کله چې وزیر اوده شي نو وزیر یو خوب وویني. په باغ کې روان وي، یو پړکېدلی څیز وموندي. هغه وزیر خپل باچا له پړکېدلی څیز په لاس کې ورکړي او باچا ورله ډېر زیات خوشحاله شي. د دې نه پس چې د وزیر کله سترګې کلاو شي نو دی خپل خوب خپلې ښځې ته فوراً بیان کړي. ښځې ورته وویل چې د دې دا مطلب دی چې ته یو ځنګل ته لاړ شه، ستا جواب به ستا ته هلته میلاو شي. وزیر هم دغسې وکړل. په سبا یې ځان سره خوراک څښاک سامان راواخیستل، په خپل اس سور شول او ځنګل طرف ته روان شول. وزیر به سفر کولو چې کله به شپه راغله نو وزیر به آرام کول. په دې کې په وزیر باندې 15 ورځې تېرې شوې. اوس وزیر سوچ وکړل چې ماله واپس تلل پکار دي، ځکه د دې مسلې هېڅ حل نشته. بیا چې کله وزیر واپس کېده نو اچانک یې په یو سویه باندې نظر پرېوته چې هغه سویه یو په جال کې ګیره وه او وزیر ورغی، د جال نه یې سویه خلاصه کړه. خو اچانک د هغه سویې نه یو بونا جوړ شول چې بونا وویل چې ستا ډېره مننه چې تا زه ازاد کړم. زه یو جادوګر بند کړی وم په خپل جادو کې او زما نه یې سویه جوړه کړې وه. اول وزیر ډېر زیات حیران شول، خو بیا یې ټوله کیسه بونا ته وکړه او بونا ته یې وویل چې آیا ته زما مدد کولی شوې؟ بونا ورته وویل چې راځه ما پسې. بیا بونا د وزیر یو غر ته بوتله او ورته وویل دې غر ته دننه وځه. چې کله د وزیر د غر ته دننوته نو چې ویې کتل یو بابا ناست او عبادت یې کول. وزیر ورته سلام وکړل او خپله کیسه یې بابا ته بیان کړه. بزرګ ورته وخندل او ورته یې وویل چې ای بچې، دا خو څه مسله نه ده، یریږه مه، دا توتي واخله او دې ځان سره بوځه او دی به د ستا مدد کوي. وزیر ډېر زیات خوشحاله شو. هغه توتي ځان سره واخیستل او په اس سور شول او خپل کور طرف ته روان شو. چې کله وزیر خپل کور ته راورسېده نو خپلې ښځې ته یې ټوله کیسه وکړه. هغه هم خوشحاله شوه. په سبا باندې وزیر محل ته لاړل او باچا ته یې وویل چې باچا ما سره راځه، زه ستاسو لپاره محل جوړوم. باچا او وزیر او سره د خادمانو میدان ته لاړل. وزیر سره هغه توتي هم و. وزیر خپل توتي په هوا کې پرېښو او ورته یې وویل چې ځه توتي لاړ شه او موږ ته محل جوړ کا. توتي والوتل په هوا کې او چغې کړې چې ماله یو کاڼی راکوي چې زه د دې ځای نه محل شروع کړم. باچا چې د دې توتي دا خبرې واورېدې نو ډېر غوسه شو او ویې ویل چې دومره اوچت هوا کې به تاله مونږ کاڼي څنګه درکوو. نو وزیر چې دا خبره واورېده نو ویې ویل چې باچا سلامت، چې مونږ دومره اوچت په هوا کې کاڼی نشو وړی نو مونږ به د بره نه محل څنګه شروع کوو. باچا چې د وزیر د عقلمندي ولیده نو ډېر زیات خوشحاله شو. د نادانۍ او د خپل غلطو کارونو یې معافي وغوښته او د هغې ورځ نه باچا یو نیکدل او ښه انسان جوړ شول. د دې کیسې نتیجه دا ده چې کله ایمان او حکمت میلاو شي نو ناممکن ممکن کوي.